لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. مونږ د مبادئ الاصول هغه درسونه شروع کړي ول. هغوی کې پرونی درس کې مونږ هغه عام ذکر خاص عام تعریفونه ذکر سوي وله. اول کې مونږ تقسیم اول کې مونږ دا ویلي ول چې لفظ په اعتبار د وضع معنا سره په څلور قسمه دی. یو خاص دی، بل عام دی، بل مشترک دی، بل مؤول دی. او بیا تعریف د خاص مو کړی و چې دا هغه ته ویل کېږي چې دلالت کوي پر معنا هغه لفظ دی چې وضع سوی د معنا معلومې دپاره یا د مسما معلومې دپاره، او هغه نوع شامل وي، کله شخص ته، کله نوع ته، کله جنس ته. لکه زید دا شخص دی، رجل نوع ده، جنس انسانو. او بیا موږ الحکم د دې دا دلیل قطعي دی، په دې سره عمل واجب دی. بیا مو تعریف د عام کړی. موږ عام هغه لفظ ته ویل کېږي چې شامل وي ټولو افرادو ته، لکه مسلمین او مشرکین. دا اوس لفظاً دا لفظ دی او عام دی، شامل دی و ټولو مسلمانانو ته، یا مشرک عام لفظ دی شامل دی و ټولو مسلمانانو. نو دې وجې څخه د هغه نه وروسته مصنف هغه بحث د تعریف د مشترک کې په 9 نمبر صفحه د فعلیه کتاب کې تقسیم الاول. تعریف المشترک، تعریف د مشترک چې دی المشترک، مشترک لفظ دا یو لفظ دی وضع چې دا وضع شوی وي لمعنیین د دوو معناګانو دپاره مختلفین چې مختلفې وي، او لمعان یا د ډیرو معناګانو دپاره مختلف الحقائق چې مختلف د هغه حقیقتونه. یعنی تا مخکې عام ووایي، عام هغه ته ویل کېږي چې هغه شامل وي ټولو افرادو ته، یعنی ټولو افرادو ته شامل وي. مشترک بیا وایي هغه ته ویل کېږي دا هغه لفظ دی چې د دوو معناګانو دپاره راځي یا د ډیرو معناګانو دپاره راځي خو مختلف الحقایق وي. یعنی یو ځای کې چې استعمال کې یوه معنا لري، بل ځای کې چې استعمال کې بله معنا راځي. لکه ضلال لفظ د ضل قرآن کې راځي، دا تقریبا په ډیرو معنی ورسره دی. او دا رقم لفظ د عین دا قرآن کې راځي، کله په یوه معنا سره وي، کله په بله معنا سره وي، یعنی سیاق و سباق ته کتل کېږي. او کله کله دلته دی مصنف وضاحت تاته کوي په مثال سره. وایي کجاریة والمشتری والقر. تعریف د مشترک یې وکړي تاته، وایي دا هغه لفظ دی چې د دوو معناګانو دپاره راځي او یا د ډیرو معانیو دپاره راځي، خو د دې حقیقتونه سره بدل وي. مطلب کله چې راسي یو ځای کې یوه معنا، بل ځای کې بله. که جاریه، ګوره جاریه، جاریه مونږ تاسو پیژنو، یعنی معروفه په دې سره ده چې دا منځې ته ویل کېږي. منځه د دې څخه مراد کېږي، لکه احادیث کې هم د جاریه لفظ راغلی دی، هغه څخه مراد منځه وي. اوس کله کله داسې مثالونه د جاریه هم راځي چې هغه څخه نور معنی مراد کېږي. لکه زه وایم چې السفینة جاریة. اوس سفینة جاریة او دا کښتۍ تلونکې ده، دلته په بله معنا سره شوه. نو دې وجې څخه دا مشترک دی دا لفظ، یعنی هر ځای کې خپله معنا مراد کېدلی شي. والمشتری، مشتری خو اخیستونکي ته ویل کېږي، موږ تاسو یې معروفه معنا پیژنو. او مشتری دا ستورو ته هم ویل کېږي، یو قسم ستوري چې هغوی ته په هغه مصداق د مشتری پر کېږي. او دا رقم قرء، قروء چې مونږ وویل والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ګور دا قرء دا لفظ دی او دا مشترک دی، ځکه د احنافو د شوافیو دې کې اختلاف و. احناف وایي دا دې څخه مراد حیض دی، او شوافیه وایي دې څخه مراد هغه طهر دی. نو تاته تعریف د مشترک دا وکړي چې مشترک هغه لفظ دی چې د دوو معناګانو دپاره راځي، هغه معناګانې به سره مختلفې وي. لکه زه وایم مثلا اوس جرحت عیني، ګوره
زخمي شوله زما سترګه. اوس ګور عین چینې ته هم ویل کېږي، عین سترګې ته هم ویل کېږي، عین لمر ته هم ویل کېږي. اوس کله اوس انجرحت عین زما سترګه زخمي شوه، نو دا اوس آیا کېدلی شي د لمر ټکۍ زخمي شوه؟ نه. نو د دې سیاق او سباق ته کتل کېږي دا لفظونه چې مشترک وي دا د ډېرو معانیو دپاره راځي، دا به مطابق د جملې راوړي. نو حکمه حکم د دې دا د اذا ارید احد معانیه کله چې یوه معنا مراد شي لا یراد معناه الاخر بله معنا نه پکې راځي، یعنې یوه معنا به د دې څخه مراد کوي بیا بله معنا راتللی نشي کله چې دا په جمله کې پیش کړي. اتم نمبر صفحه کې تعریف المؤول، تعریف د مؤول. تا ته ختم کوي لفظ په اعتبار وجه سره پر څلور قسمو: خاص، عام، مشترک، مؤول. د خاص او د عام او د مشترک تعریف یې درته وکړي. اوس تعریف د مؤول د څلورم قسم دی. تعریف المؤول، تعریف د مؤول. مؤول یعنی تاویل شده، په دې کې تأویل سوی وي، یعنی معنا یې بدله سوی وي، بلې معنا کې تأویل کړی وي. المؤول، مؤول چې دی تأویل شده شی چې دی لفظ دا یو لفظ دی ترجح چې راجح سوی وي بعض معانیه بعضې معناګانې د هغه بغالب الرأی په غالب د رأی سره، یعنی یو شي کې چې څوک تاویل کوي د اصلي معنا څخه یې اړوي بلې معنا ته. وایي دا یو داسې الفاظ دي چې دې ته ترجیح ورکول سوي بغالب الرأی په غالب د رأی سره، یعنی دوی وایي یاره غالب ګمان دا دی چې دا لفظ معنا دا رقم ده. که ترجیح معنی الحیض، وی لکه ترجیح ورکول معنا د حیض من القرء د قرو، یعنی والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. و دې قروء کې اختلافو د علما د جمهور او دا رقم د نور علماو لکه شوافع احناف. اوس په دې کې ترجیح څه ته ورکول کېږي او مذهب سیم دا دی چې د دې قرء څخه مراد حیض دی. نو دی وایي مؤول هغه لفظ دی چې د هغه بعضې معناګانو ته ترجیح ورکول شي په غالب د رأی سره، یعنی د کومه رأی چې غالبه رأی وه ډېره وه نو هغه لفظ ته ترجیح د هماغه معنا ورکول کېږي. که د ترجیح معنی الحیض لکه ترجیح ورکول معنا د حیض ته من القرء چې کوم قرآن کې کوم آیت راغلی د احناف فنیز چې د دې قروء څخه مراد حیضونه دي او صحیح قول هم د دوی راځي عند الاحناف فنیز د احنافو. حکمه حکم د دې مؤول چې دی وجوب العمل واجب عمل دی بی فغسر، یعنی په دې سره عمل کول واجب دی مع احتمال الخطا سره دی نه چې احتمال د خطا پکې شته، یعنی شاید ممکن دا دوی په دې رایه کې غلط سوي وي خطا سوي وي خو بیا هم د دوی په دې رایه سره عمل کول دا واجب دی. التقسیم الثاني باعتبار الاستعمال، یعنی مخکې لفظ په اعتبار د وضع سره پر څلور قسمو: خاص، عام، مشترک، مؤول. لکه دا به ته داسې لنډه ضابطه کې یادوې چې اول لفظ په اعتبار د وضع سره دا په څلور قسمه دی: خاص، عام، مشترک، مؤول. بیا دویم قسم کې هغه لفظ په اعتبار د استعمال سره د یو معنا موضوع دپاره یا لفظ په اعتبار استعمال سره دا بیا په څلور قسمه دی: حقیقت، مجاز، صریح، کنایه. انشاءالله العزیز په روان درس کې وایو. وجزاکم الله تعالی خیر و احسن الجزا.